سر که مې یو ماښام سرتور که، بیا به دې مور په باباګانو ګرځوینه. یارانو، تاسو ته ما ویلي وو چې کله کله به په ټپه کې پټ په شرافت، انسانیت او په مینې او په محبت خبره کوو چې دې ټپه موږ ته څه پیغام راکوي. دا ټپه تاسو سره چې ما کومه ذکر کړه، سر که مې یو ماښام سرتور کو، بیا به دې مور په باباګانو ګرځوینه، دې کې دا پیغام دی. ګورئ، دا ټپه د جینۍ له طرف نه ویلې شوې ده، او ټپه همیشه د جینۍ له طرف نه ویلې کېږي. او دا ټپه په دوو صورتونو کې ویلې کېږي، چې په هغې کې یو صورت دا دی چې کله دا جینۍ، دا محبوبه د دې خپل محبوب نه ډېره زیاته شکوه کوي، ګیله کوي. که سر که مې یو ماښام سرتور کو، مطلب یو شکوه کوي، ګیله کوي، یعنې ته زما محبوب وې، ته زما جانان وې، ته ماته ډېر ګران وې، په تا ته زه ډېر ګران وم، تا ما سره وعدې کړې وې، هر څه دې کړي وو، ژوند روان و. اوس په یو داسې حالت کې زه تا پرېښودم، په یو داسې حالت کې زه جدا شوم چې اوس مې ډېر لږ تکلیف راځي، ډېر مې ژړا راځي، ډېر زیات خفګان او پریشاني مې ونیسي. خو بیا هم که یو ماښام ما د دې خپل تکلیف او د دې ژړا د وجې سر یو ځل سرتور کو، دا شکوه او دا ګیله مې الله ته وکړه، نو یقینا د ستا به دومره بده ورځ شي چې بیا به دې مور په باباګانو ګرځوي، علاج به دې نه وي. خو بیا هم دا دې محبوب ته یو پیغام ورکوي چې یعنې دا کار زه نه کوم. که داسې کار مې وکړو، باباګانو باندې به دې ګرځوي، خو یعنې که سر که مې یو ماښام سرته کومې چېرې دا کار وکړو، خو دا کار کوي نه، دا هغه ته صرف هغه خپل د زړه بړاس پکوي. دې ټپه کې مونږ ته یو پیغام دی. پیغام دا دی چې یعنې دا مینه د څه حده پورې لاړه، د هغې نه وروستو بیا په دې مینه کې څه دراړ راغی، د یو بل نه جدا شو، خو دا پیغله بیا هم د خپل محبوب د زړه خیال ساتي، د هغه خپل مینې هغه اصول بیا هم فالو کوي. هغه اصول کم دي چې یعنې خپل محبوب بد نه غواړي، د خپل محبوب بدنامي نه غواړي، د خپل محبوب بیماري نه غواړي، د خپل محبوب د زړه خوشحالۍ هغه سوچ او فکر ورسره بیا هم کوي. همدغه د یوازې دا نه چې موږ مینه وکړو تر مینې پورې، زه تا سره تو نه صحیح اور نہیں اور صحیح، دغه نه، بلکې د مینې پورې خو هم محبوب دی، خو د مینې نه وروسته هم بیا د هغه د عزت، د هغه د حیا، د هغه د ژوند، د هغه د خوشحالۍ، د هغه د فیملی لایف، د ټول هر څه باقاعده کافي خیال ساتل، دا د دې ټپې پیغام دی. انشاءالله پر روانه ویډیو کې به راسره د نورو ټپو پټ پیغامونه شریکوم. کور مودان، یو جهان من.